هغه کارخونه کشف شوه چې تاریخ تیره خوراکي او مشروباتي موادو باندې نوي تاریخونه لګول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د څارنې او پلټنې ریاست د استخباراتو نوي ریاست په همکارۍ د کابل ښار اومې ناحیې اړوند سراهي علاودین سیمه کې داسې یو کارخونه کشف کړي چې هلته د تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي موادو تاریخ پاکیږي او پر ځای یې نوی تاریخ لګول کیږي. د استخباراتو په همکارۍ د ریاست نواد دلته یوه کارخانه په یو شخصي کور کې جوړه کړې وه. کوم شیان چې ایکسپایر یې هغه ایکسپایر تاریخ یې ځینې پاکوي، همبرته یې پر هغه تاریخ باندې بل نوی تاریخ وایي چې اکثریته خوراکي شیان دي، نور شامپو او دا شیان هم پکښې دي. چې دغه کارخونه چې په یو شخصي کور کې جوړه شوې په سلګونه کارتنه مختلف ډول تاریخ تیره خوراکي، مشروباتي او مینځلو مواد نیول شوي چې دلته یې تاریخونه پاکېدل او پر ځای یې نوي تاریخونه لګېدل. دا ټوله کارټنونه دوی نوي پیک کړي دي. دا مونیسټر دی چې زوړ تاریخ یې ځینې پاک کړی دی، نوی تاریخ یې پر ولی دی. دا ټوله د وچو میوو حصاره ده چې دا او په ډیر قیمت هم دي په بازار کې. دغه شانو تاریخونه دلته تیر وه، دوی دا تاریخ ځینې پاکوي، نوي تاریخونه یې پر وهله. دا شامپو خپل تاریخ یې پاک کړی دی، بل تاریخ یې تر اوسه پر ولی نه دی، خو په ډیر مقدار سره دی. دا په ډیر مقدار سره دی، خپل تاریخ یې ځینې پاک کړی دی. پر همدې مهال د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره له ټولو هیوادوالو څخه غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو اخیستلو پر مهال د جنس اصلیت او تاریخ ته پاملرنه وکړي. د دې بعد خپل د ټولو هیوادوالو څخه دا خواهش کوو چې هر شی رانیسي ډیر په دقت یې رانیسي، ځکه چې بعضې شیان یې د سیچرخو پر سر یا د زرنجو پر سر یې خرڅوي. انرژي په 60 افغانۍ، په اصل کې هغه 200 افغانۍ قیمت لري. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې څارنې ټیمونو تر دې وړاندې هم په سلګونه کارتنه تاریخ تیره درمل نیولي ول چې ورته چاره پرې ترسره کېده.